دویم موضوع ته راځم. د اسلامي خلافت او نظام حوالې سره ما موضوع شروع کړې وه او ما طریقه د انتخاب د امیر ما تاسو ته ویلو چې د امیر د انتخاب څو طریقې دي. کوم ملګري ته یاد دي؟ د عامو ملګرو کې څو دي یاد دي چاته؟ تاسو وایئ چې فضل اعمال تعلیم د صرف ثواب د پاره راځي. تاسو ته ما ویلي مو چې دا به زده کوئ څلور طریقې. څومره ورته ښودې وي؟ څلور طریقې. دا خو د دین فرض دي که نه ښه اهم مسائل دي. که تاسو دا وایئ چې زه هم د عام یو رواجي مولي هم بس تقریر درته وکړم موضوع بس سمزده شو زده هم نه شو. داسې مه کوئ په دې مونږ ګنټې ټیمونه وختونه لګوو او تاسو نه زده کوئ. د امیر د انتخاب څو طریقې دي؟ ټول ووایئ ټول یاد وي انشاءالله. نو څلور طریقو کې ما یوه طریقه ویلې وه چې هغه اهل الحل والعقد د دین او د اسلام پوهان خلک چې په دین هم پوه وي او په سیاست او شرعي اسلامي نظام باندې پوه وي نو هغې راجمع شي او د حاکم او د بادشاه انتخاب وکړي چې دا به امیر المؤمنین وي، دا به خلیفۃ المسلمین وي، دا به د مسلمانانو بادشاه وي. نو یو طریقه ما تاسو ته ویلې وه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتخاب په دې طریقه باندې شوی او بیا تاسو ته ما دا هم ویلو چې د دې دپاره د ټولې دنیا د علماو راجمع کېدل ضرور نه دي. دومره مقدار ولا ضرور دی چې هغې سره بادشاه ته شوکت او طاقت حاصل شي. ځکه چې دونه مقدار نه وي یو څو کسان په لاس باندې بیعت وکړي او نور یې نه کوي نو هغه ته خو طاقت او شوکت میلو نه شو نو هغه به تنفیذ د احکام شرعیو څنګه کوي؟ حدود الله به څنګه نافذوي؟ د الله دین به څنګه نافذوي؟ هغه سره طاقت نشته. نور اکثریت ولا شرط نشته. ښه ځینو کتابونو دا لیکلي دي لکه ما هغه اقوال مخکې ویلو چې یاره اکثر اهل الحل والعقد یعنی اکثریت پوهان علما چې راجمع شي او د یو کس په لاس بیعت وکړي د امیر المؤمنین شو او اکثر ولا شرط دی نو بیا چاته دا زمونږ ملګرو ماته یو ملګري سوال راولېږه چې یاره موږ خو اکثریت باندې رد کړو په جمهوري نظام کې او دې دپاره اکثریت خو په خلافت کې هم ګوره ده. نو دوه خبرې دلته زه کومه. یو دا چې اکثریت ولا شرط نه دی، دونه مقدار ولا شرط دی چې دونه مقدار علما راجمع شي په یو کس باندې چې هغه ته پشان او شوکت او قوت او طاقت حاصل شي. دویم نمبر دا که دا اکثریت شرط هم شي نو دا د علماو د پوهانو دی، د ناپوهانو په دې کې د سره کار شته نه. اوس وروسته وضاحت سره زه ویمه په خبره باندې پوهېږئ. دریم نمبر دا چې په دې تقریبا امام الحرمین اجماع نقل کړي د اجماع چې دې چې یو کس یو عالم کله د یو امیر انتخاب وکړي په دې سره هم امیر جوړېږي. چا سره؟ یو کس سره. چا سره؟ دا امام الحرمین په غیاس الامم فی التیاس الظلم نومي کتاب په خلافت باندې لیکلی دی. په هغې کې دا خبره کړې ده. دا یې حواله زه وروسته هم وایم. زما محترمو د امیر د انتخاب یو طریقه دا ده چې علما او پوهان به د امیر څه کوي؟ انتخاب کوي. یو شوه. دویمه طریقه ګڼو کتابونو د خلافت په موضوع باندې هر کتاب دا خبرې لیکلي دي. زه به طور مشتع نمونه اسخروارې سره یو کتاب حواله ورکوم. نور د خلافت او د اسلامي نظام په موضوع چې چا کتاب لیکلی دی معتبر علماو دا خبرې په هر کتاب کې تاسو ته ملاوېدی شي. دویمه طریقه هغه د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله په حوالې سره ما تاسو ته ازالة الخفا زما لاس کې ده. دویمه طریقه هغه دا ده چې دا مخکې کوم امیر او خلیفه جوړ دی دې په ځان باندې پوه شي چې اوس خو زه وفات کېدونکی یم، دنیا نه تلونکی یم، نو دې داسې کسانو ته د امیر انتخاب حواله کړي چې هغه د دې لایق وي او هغې کې د انتخاب د امیر شرایط موجود دي. 5 کسان، 6 کسان، 10 کسان، 100 کسان ته ووایي چې تاسو دا کسان شوئ او زه چې کله وفات شمه زما د وفات نه وروسته به تاسو د امیر او د خلیفه او د بادشاه انتخاب څه کوئ؟ وکوئ. دویمه طریقه دا وه. په دې طریقه باندې نو هغه سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه څه کړی دی؟ خلافت انعقاد کړی دی. دویمه طریقه دا ده
دا درېمه کې ویم. بیا دویمه طریقه دا ده چې خلیفۃ المسلمین په خپل ژوند کې په یو کس باندې ګوته کیدي چې زما د وفات نه وروسته به ته څه یې خلیفه یې، خو په هغې کې به شرایط وي، عام د شرایطو نه عارف کس نه. نو عمر رضی الله عنه په دې طریقه باندې انتخاب شوی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل حیات او په ژوند کې عمر فاروق ته ویلي چې زما نه وروسته بادشاه او خلیفه او امیر المؤمنین څوک یې ته به یې. دا دوه طریقې شوې، ښه دا هم جایز ده. درېیمه طریقه دا ده چې دې یو شورا ته یو مشورې ته دا طریقه د انتخاب او انتخاب دا اهم کار وسپاري، لکه دا کار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د وفات نه مخکې هغه شپږ کسان راوغوښتل. څومره جي؟ شپږ. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن ابن عوف او حضرت سعد ابن ابي وقاص. دا شپږ کسان ته ویلي چې تاسو به زما د وفات نه وروستو په مشوره باندې په دې شپږو کسانو کې د امیر انتخاب وکړئ. عبدالله بن عمر رضی الله عنه خپل زیو وی دی به د سره اسې وي، خو دی به ګورې خلیفه کوئ نه، دی به امیر کوئ نه، ګوره زوی یې دی ښه، خو هغې ته نه مخکې نه بهر کړ. نو دا شپږ کسان امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شو، د هغه د شهادت نه وروستو حضرت عثمان، علی، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنهم ارضاهم شپږ کسان را جمع شو. اوس په دې باندې درې ورځې کې دننه دا مشوره کی عبدالرحمن ابن عوف، سعد بن ابي وقاص، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ویلې داسې کار وکړو چې په دې شپږو کسانو کې کوم کس دا ویل غواړي چې یاره به زه امارت ته غاړه نه ږدم، نو د شپږو نورو کسانو کې د په یو کس ګوته کیدي چې ما خپل اختیار ده ته ورکړ، زه نه امیر کیږم، زما په ځای د دیش دا کار تاسو وکړئ، دستر بردار شي دی نه. نو په دې شپږو کسانو کې داسې کار وشو چې طلحه رضی الله عنه وفرمایل ما خپل اختیار حضرت علی ته ورکړ، زه امیر نه جوړېږم، څوک دې جوړ شي، حضرت علی رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایل ما حضرت زبیر ته وسپارو ده، زم دا خلافت او امارت نه کومه، زما په ځای کې کېږي نو حضرت زبیر دې شي. سعد بن وقاص رضی الله عنه وفرمایل او حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت عثمان ته وسپارو ده او حضرت علی ته حضرت سعد بن وقاص وسپارو ده. نو دا درې کسان پاتې شو، عثمان، علی او سعد ابن حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، درې کسان پاتې شو، درې ته نه ووتل. بیا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایل مونږ درو کې چې کوم کس امارت نه کوي نو د امیر دی دوه کې به د امیر انتخاب هغه ته وي، څوک نه کوي. نو حضرت عثمان او علی چپ پاتې شو. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایل وایي بس زه خلافت او امارت نه کوم، نو تاسو دواړو کې به اوس انتخاب زه وکړم. نو حضرت علی او حضرت عثمان پاتې شو او پای کې انتخاب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه انتخاب د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کو دا پلاس بیعت کو، حضرت علی د پلاس بیعت کو او بیا عمومي بیعت وشوي او دریم خلیفہ په اتفاق سره حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه جوړ شو. دا دریمه طریقه ده. او دلته کې ګوره شاه صاحب لیکلي دي الثالثه هي الشورا، مشوره ده. څه شی ده؟ مشوره. زمونږ پارلیمنت تم دی نو تاسو چې آئین راوالی نو مولیانو ورته شل خولې دي خو په دې شل اول نه پوهېدل، نو په آئین کې به اول لفظ د پارلیمنت استعمالول، د چا؟ د پارلیمنت. اوس یې ورته په بریګډ کې لیکلي شورا. څه شی؟ شورا. دا ورته مولیانو شل خولې دی ښه، نو چې ګوتې کوي نو څوک کوي دین سره؟ مولا کوي. نو په مشوره او په موجوده پارلیمنت کې نو د ځمکې او د اسمان فرق دی. څومره؟ د ځمکې او د اسمان. انشاءالله وخت به راشي 15 فرقونه به زه تاسو ته بیان کوم. څومره؟ 15 بفضل الله. دا ما سره کتاب دی اسلامي خلافت او حضرت مولانا فضل محمد یوسفزی صاحب ژوندی دی، د دارالعلوم بن نورټون کراچۍ محدث او شیخ الحدیث دی. دی لیکي په خپل کتاب صفحه نمبر 117 کې اسلامی شرعی شورا اور موجودہ جمہوریت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے. پیش په خبره موجوده
جمهوریت کې او د جمهوریت لاندې پارلیمنت کې په دې کې د څونه فرق دی ځمکې او د اسمان فرق دی ښه अब بیا وخت سره تاسو ته ان شاء الله زخیمه الله دې جون راکړي چې دا نظام د ټول بربند کوم ان شاء الله ښه په دې مولیانو د اسلام جامع چولي او لاندې کفر دی نو دا د اسلام جامع په ضد رقم درته او کفر بخار کوم ان شاء الله العزیز لہذا مشوره دا درېمه طریقه دا ده چې حاکم او امیر مشوره مقرر کړي چې تاسو په خپل مشوره بیا نو هغه مشورې د پاره خپل شرایط دي او سړی د دې لایق نه دی څلورم نمبر طریقه هغه تغلب د استیلا غلبه یو بادشاہ راشي او د خلافت ور دی خو په زور باندې هغه غلبه واچي او امیر المؤمنین جوړ شي خبره باندې پی نو بس چې د امیر المؤمنین جوړ شو کافر نه دی ان اسلامی نظام دی باقی صرف دغه کار دی نو د اطاعت اوس لازم دی او دا په دې طریقه باندې خلیفہ جوړي دا څلور طریقې هغه د خلافت او د امارت اوس په طریقې انتخاب زمونږ چې کوم مروجه طریقه د انتخاب ده چې په اوټونو باندې امیر او بادشاہ جوړیږي او هر کس او ناکس ته د اوټ اچولو اجازه شته نو د دې اسلام کې اس حیثیت نشته دی دا ما سره کتاب د اسلام اور جمهوریت اسلام اور دا مولانا اسحاق باجوړي لیکلی دی او دا ثابت کړی دی چې پاکستان کوم جمهوریت دی نو دا اسلام دی او دا مسلمانی دا او دا اسلام سره ضد نظام نه دی خبره پی نو دا کتاب چې زموږ مخالفین له پلاس ورشه دومره خوشحالي لکه چې تورات په نازل شوی او چې مفتی سے بدا کتاب نی کتل د دې کتاب دا عالم اوسم په کراچۍ کې شیخ الحدیث ته موجود دی نو دې کتاب متعلق زما دا پیغام د مرګري ورور رسي د ما سره صرف په دې کتاب کې نه یو صفحه دی ما صرف صحیح ثابت کې نور ما بیل تا غټلې ان شاء الله العزیز هر صفحه د شریعت خلاف تا او یا خودي ان جانه خیر د غلط ګمان به در باندې نه کوم چې قصدن دي غلطیاں نه کړې کې دې شي پیښه نه او دین کې د سخت تحریف کړی دی دین تاریخ د سخت مجروح کړی دی او تشخص د دین دی برباد کړي نو دا کتاب مونږ بفضل الله څوک صحیح ثابتول نشي دا خو بل غټه خبره شي په دې کتاب را نه دا نظام صحیح ثابت کی او ان شاء الله ګوره دا به ما زی په زی په حاشیه کې جوړې دي او ان شاء الله وخت مراغ نو به د یو ټکی جواب وکوم نو دې کې دلی کړی دي چې ګوره مروجت جمهوریت نظام کې ارچانه او ټخلي خزینم معصومنم ارچانه وی ګوره حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو د هغه د پاره د ارچان رایا اخیسته شوې ده د هرچان رایا نو وی ګور دلته هرچان رایا ده التم هرچان رایا نو شریعت کې دا طریقه ثابت ده په خبره پیږي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه کو چون کې د دې مشورې اصل کس دا پاتې شو نو د لفظ د چا استعمال کړي دی لفظ چیف الیکشن کمشنرز چیف الیکشن کمشنرز په خبره باندې نو دا سونه سپک لفظ دی الله دې تا ته هدایت کی چې صحابي ته د غندل په استعماله دام ز ګستاخی غنمه ځکه دا الیکشن په اسلام کې شته نه دا الیکشن د اسلام بنیادونه نړۍ د اسلام د بنیادونو سره مخالف دی نو دا لقب څنګه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه تورکه نو دا انتخاب اصل په دې شپږو کسانو کړو خو بیا خلکو پسې بیعت اخشتو د پاره تللی دی نو هغه الفاظ چې د نقل کړي دي د البدایي او النهایي په سره هغه دادي چې ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وإقيادهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادا ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في المكاتب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يجمع رأي المسلمين د مسلمانانو رای جمع کولی انفرادیم اجتماعیم یو دونم حتی اغه زنانو تم لاړو چې هغه پرده دار وي په برکو پرده کې پټي وي اغه نه امرای واغښتا ماشومانو نه امرایا واغښتا نو دې کې داشتا چې الکه دوه خبرې دي چې خامخابه د دې په اوټو پرایا فیصله کې دا خامخا ټکی پکښتا رای اغشتل جدا خبره ده او پاغي فیصله کول او نه کول اختیار شریعت ورګړې دي او په اوټونو کې چاته اختیار قبل فرض
د یو امیر المؤمنین ستاسو موجوده شهباز شریف په حق له باندې نو سل رای جمع شي د سړو څومره شي د سړو او یو د پاسه سل رای جمع شي د زنانا نو دلته په جمهوریت نظام کې فیصله فرض ده چې د سړو پر رای به فیصله د چا پر رای به کی د 101 نو دا فرضیت په هغه دور کې وو وایا کنه اگر رای په هغه باندې لازم و اکثریت باندې خامخا فیصله بل دا چې ويجمع رأي المسلمین دا بیات تینا اغشتو سی اغشتو فیصله خو حضرت عبدالرحمن عوف رضی الله عنه وکړه امیر انتخاب وشو په شورا باندې بیا د نور خلکونه صرف بیات اغشتو چې تاسو هم بیات وګی دا امیر اومنه او اغي اومنو د درېمه خبره دا چې د زنانو بالکل پدې کې حق نشتا زنانه د پاره پدې کې رائے ورکول امارت کې او خلیفہ انتخاب کې حق نشتا دا ما سره دا کتاب فی الحال نشته دی کمپیوټر نه مې دا صفحه ایستدا دا د 15مې صدې عالم دی او د علما طالبان ټول پیژني عبدالملک ابن عبد الله ابن یوسف ابن محمد الجوینی ابو المعالی رکن الدین چې الملقب بامام الحرمین دی امام الحرمین ټول دنیا پیژني معتمد عالم دی د کتاب دی الغیاسی باندې مشهور دی غیاس الامم فی التیاس الظلم پاغي کې دی په صفحه نمبر 61 کې فرمایي وې د انتخاب د پاره متوجي یخي ټول د انتخاب د پاره ځینې شرایط اجماعي دي څه شي دي د ټول امت د علماء په اتفاق دي او ځینې هغه اجتهادي شروط دي لکه ما ځینې شرایط ویل نو بیا ما ته مفتي سي ویل دا خو د مجتهدینو شرایط دي ما هو دغه وضاحت وکړ د مجتهدینو په شرایط سره وجوب ثابت دی هغه وجوب هم ثابت دي خو د مجتهد هغه شرط چې هغه اجتهادي متفق نوي نو هغه کې د اختلاف گنجائش تا خو چې کوم شرایط اتفاقی وي پای کې د اختلاف گنجائش نو هغه شرط د امیر د انتخاب د پاره چې د ټول امت به اتفاق دی په دې کې اختلاف گنجائش دی وی الفصل الاول في صفه اهل الاختيار فالتقوا البدايه بمجال الاجماع في صفه اهل الاختيار ثم نعطف على مواقع الاجتهاد والظنون اول اتفاقی شرط وی ذکر کوما نو دی وی فما نعلمه قطعا چې مونږ ته یقیني طور دا معلومه ده او اختلاف پکې نشتا ان النسوه لا مدخل لهن في تخير الامام خذو د پارا دا حق نشته په شریعت کې چې انتخاب د بادشاہ کې دا کار ولري د دې کې اختیار واخذ الامامه فانهن ما رجعنا قط وای د امیر په انتخاب کې تر نن زمانی پوری خزو ته رجوع نه د شوی چې ته پکې سوې بادشاہ دا مقرر کو مقرر نه ما رجعنا قط بالکل ولو استشير في هذا الامر امراه لكان احر النساء واجدرهن بهذا الامر فاطمه عليها السلام فرمای کده امیر په انتخاب کې د کومې زنانه نه رایا اغشته کېدله نو پټولو زنانو کې لایق خزا چې رایت نه واغشتي د سید الکونین لور مبارکه حضرت فاطمه ده او حضرت فاطمه نه چا رایا اغشتي اخی کود چا رایا اغشتي نه ده نو فاطمه حقدار نه ده چې رضی الله عنها الفاطمه سیدۃ نساء اهل الجنه د جنت د زنانو سردارا فاطمه بضعه مني حضور فرمای فاطمه زما د زړه ټوکړه ده اغه نه د امیر انتخاب کې څوک رایا نالی ثم نسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین فرمای بیا د حضرت فاطمه نه لایق د نبی علیہ السلام ازواج مطهرات وی اغه نم چارایا نه د اغشتلی ونحن بالابتداء الاذهان نعلم انه ما كان لهن في هذا المجال مخاز في منقرض الدثور ومكر الدهور ومن په دې خبره پیو چې د زنانو په دې کار کې کار وایا کار بکې زنانه اٹھونه اشي کنه ټول وایا کنه یار چې زوا مو تاسو مړی اچي کنه اچي
امیر انتخاب کې وټونه شي کنه شي اسلام کې شته ما دویل نشته نو دا نظام اوس د اسلام سره مخالف دی که موافق دی دا طریقه د انتخاب د شریعت مخالف ده کنه دا د اجماع مخالف ده د چا د اجماع مخالف ده د ټول امت د اتفاق مخالف ده نو دا طریقه ناجایزه او حرامه ده فیږي په خبره باندې یو خبره شوه نو زنانو له ګوره دی کې اختیار نشته دویمه خبره ختمومه ولا تعلق له الکوي دا ګوره اجماعي شرایط دي ښه اتفاقي ولا تعلق له بالعوام امیر انتخاب کې د عوامو تعلق او کار نشته الذين لا يعدون من العلماء وذوي الاحلام چې اغي څوک د علماء او د اوخيار خلکو نه نشماري نو د عوامو دې کار کې کار اوس لکه زمیدار او لړۍ والا په دې سپويږي چې دا کس بادشاہ جوړول سي دي کنه دي سي هغه په زمیدارۍ باندې خپويږي هغه په دکاندارۍ خپويږي مصری په مصرتوب خپويږي طب او ډاکټر په میډیکل خپويږي دا خو کار د علماء دی کار چا دی د ګوهانو دی چې په سیاست هم فيږي او د خیر سره په شریعت هم فيږي نو د عوامو دي کې کار نشته دی ښا ولا مدخل لاهل الذمه في نسب الائمه او د اهل ذمه د غیر مسلم اقلیت هم په دې کې کار نشته قادیانه اگر چې د دې پولیس دا غیر مسلم اقلیت د مو کې زندگی غنو او سکھ هندو عیسائی اٹھ اچولې نشي او دلته اچي کنا چي سکان ودري د مولیان د پټه نه کنه وایا کنه صرف راي نه خپل مدري دي شي ښا دی ولا مدخل لاهل الذمه في نسب الائمه نو فخرج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء دا د اهل الحل والعقد د جملې نه اوتل داخلك په دې کې داخل نه دي چې داخل نه دي دیتا انتخاب د امیر کې اختیار نشته دي او درېمه طریقه جی اغا مشوره واسه شوی جی مشوره خو مشوره کې به ارسړې رایا نه ورکي نو چې دی دا د خیر سره دیته د مشورې حیثیت هم ورکي د پارلیمنت ته نو دی کې د ارچا حق نه دی اصل ښه لہذا خلاصه دا شو محترمو چې موجوده کومه د انتخاب طریقې کار دی اوټینګ چې د هر کجابودی نه دی اوټ کې د هر چا نه کوي خزینم سړینم پوهنم ناپوهنم او د خیر سره نو کافر نم او مسلمان نم د دې اسلام سره اس تعلق نشتا او دا څه دی خلاف شریعت ته څه دا سره به خلاف شي ان شاء الله کنه نو الله رب العزت دې موږ تاسو ته اسلامی نظام راولي او طریقه د انتخاب دې الله رب العزت اسلامی راولي دا د غیر اسلامی او د خلاف شریعت د طریقې انتخاب نحوست دی چې موږ په داسې بدبخت خلکو باندې اورخه چې موږ زموږه طریقه د انتخاب شرعي نه ده د شریعت نه خلاف ده نو په تاریخ کې وګورئ چې پاکستان آزاد شوی د 47 نه دی غاړه د سړي زوی کلک مسلمان په تاسو باندې حاکم او بادشاہ راغلي نه دی او تر قیامت به ان شاء الله په دې طریقه باندې را نشي او کوم خلک چې خوب ویني نو په خوب باندې پابندي نشته الله رب العزت د اسلام راولي اسلامي نظام دی راولي جمهوریت او د جمهوریت ټولې طریقې دی الله بنیادونه اونړي الله دې نست نابود کی الله دې زری کی الله مخ د دنیا نور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على مرات الموت وسكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تبارك وتعالى النبي الكريم